پودینه یعنی منټ په ټوله دنیا کې د یو څو سیزونو لپاره استعمالیږي. نمبر 1 فرشنس، یعنی دې سره وجود تر تازه وي، دې سره ستا خوله چې کوم ده د هغې صحت اورل هایجین دا ورسره تر تازه وي، ښکلی غونته کې بوی دی. که فرض کا خوراک کې او هغه خوراک کې مالګې مسالې وي، هغې کې سلادونه وي، هغې کې پیاز وي، مختلف داسې څیزونه وي چې هغه بوی بیا د خولې نه راځي. نو که د منټ یعنی پودینې د چټني ورسره استعمال شي نو منټ استعمال سره د خولې هغه ذایقه هم بهتر وي او هغه بوی ته بیا نه راځي او بوی ډېر ښه شي. دې نه علاوه که تاسو کتلي وي اکثر په دې ببل ګم کې او په دې ایر فرشنرز کې او په دې ماوث فرشنر کې په دې کې وایي دا منټ فلیور دی، یعنی د پودینې فلیور دی. نو هغه یو یخوالي احساس وي پکې چې که تاسو دا استعمال کوئ نو زړه بالکل دا زړه درته یخ سینې را سوځېدل دا ورسره کم شي، د معدې دا پړسېدل دا ورسره کم شي، د معدې سوځېدل ورسره کم شي، هاضمه ورسره دومره بهترینی که چاته د اکثر د الټیانو مسلې وي یا څه به مو. نو که تاسو خیال کړئ په کلو کې به مخکې به چې داسې دوایانو ته اکسس نو دوایانې به داسې هر چا کره موجودې نه وي، خلک به پوهېدل نه، نو اکثر دغه نیاګانې ادیګانې دي به پاسېدلې، میندې دي به پاسېدلې، الټیانې به چې کم کس کولې نو هغه به لږ شان قهوه کې پودینه یا وینلې دا یعنی منټ دا به ول پودینه دا به ول اوخټ کولو په قهوه کې یا په اوبو کې آب ول ورکړه الټیانې به एकदम ودرېدي. نو پودینه یو انټي ایمیټیک دی، یعنی که کومو کسانو ته دا شکایت وي چې ماته الټیانې زیات راځي هغې کې استعمال کوي تاسو یقین وکړئ د هغې د الټیانې دا ختم شي. دا پودینه چې کوم دا تاسو ما چې څنګه ویل په چټنۍ کې هم استعمالولی شي او دغه پودینه دا تاسو په مختلفو څیزونو کې لکه په خپل شربت کې نن سبا جناب چې چرته هم لاړ شي کوم هوټل ته لاړ شي پهله درته منټ مارګریټا درکړي یعنی د پودینې یو شربت درکړي. د هغې وجه څه ده چې ستا معده فرش شي، ستا هاضمه شروع شي، ستا د هاضمې نظام دا سټارټ شي، یعنی دا د رکشي هغه کیک دی چې کوم راکاږي او رکشه سټارټ شي. نو دقسې دا ستاسو معدې یو کیک دی دا سټارټ کولو دپاره منټ مارګریټا او دا د پودینې شربت درکړي. هغې سره ټولو نه اول ستاسو تنده ماته شي، مرۍ ورسره یخه شي، سینه ورسره یخه شي، هاضمه ورسره سټارټ شي. هغې نه بعد که بیا تاسو خوراک کوئ نو تاسو باندې بوج کېږي هم نه او هاضمه ډېر ښه طریقې سره راځي. نو په شربتونو کې هم استعمالیږي، په مختلف قسم سیزونو کې، پکوانونو کې، کټوۍ کې هم استعمالیږي. ګارنشینګ دپاره یعنی فروټ چاټ وغیره هم جوړ کو یا چنا چاټ هم جوړ کو، داسې څه قسمه سیزونه هم چې جوړ کړل هغې کې دا پودینه او شنه دڼیا دا که پې واچي نو د هغې هغه ډش سترګو ته ډېر ښایسته راځي، ښکاري ډېر ښکلی. نو یقیني طور چې کوم څیز سترګو ته ښه لګي تا اټریکټ کي تا کیچ کي هغه څیز بیا یقینا خوند هم ډېر زیات ښه شي او ډېر په شوق باندې خوړلی کېږي. نو که تاسو وګورئ اکثر د ریسټورنټس کې یا دغه کې موږ ته چې کله دغه خوراک پیش کړي نو په هغې کې تاسو که کتلي وي یقینا د هغې ګارنشینګ او د هغې هغه بناو سینګار یې دونه ښکلی کړي چې ستا ورته زړه وشي. نو که داسې تاسو زما دا خویندې که خپلو ماشومانو دپاره کم پخلی کوي او په هغې باندې دا ګارنشینګ لږ ډېر کوي، دغه لږ سینګار د خپل خوراکي ته یا خپل ډش دپاره هم کوي په شنه دڼیا باندې په پودینه باندې، نو دې سره د هغې هغه لوک هم ښه شي د خوراک او ورسره ټیسټ هم ښه شي او فایدې خو یې درته لږیمه بیانومه چې څومره زیاتې فایدې دي. بیا دې نه علاوه اکثر په قهوه کې یا مختلف داسې څیزونه ټوله دنیا چې کوم دی په خپلو چای کې خو یې موږ نه استعمالو، خو ټوله دنیا په چایو کې کافي کې په دې کې منټ استعمالوي. مړه نور به درته سویم تر دې پورې چې نن سبا خو په هغه سګرټ کې هم چې کوم دی نو منټ یعنې د پودینې فلیور راغلی دی او پکې شته چې یاره د خولې نه هغه سمیل نه ځي او فرشنس باندې ته محسوسېږي. د دې هرګز مطلب دا نه چې تاسو سګرټو سره استعمال کوئ، سګرټ ښه شی نه دی، خو بهرحال د دې فلیور پورې ویمه چې کله هم کلي فلیورز ذکر کېږي په خوراک کې په دا کې نو هغې کې منټ هغې کې په ټولو کې په ټاپ باندې وي، یعنې د پودینې دا کوم فلیور یا ذایقه چې کوم د آپ په ټاپ باندې وي. بل دې کې ډېر زیات مقدار کې وایټامین سی موجود دی، دې کې وایټامین ای موجود دی، دې کې فولیک اسید موجود دی، دې کې آیرن موجود دی. نو که دا تاسو خورئ دې سره د کومو ماشومانو چې د وینې کمې وي هغې له په خوراک کې دا شامل کوي، هغې ته دا ورکوي، د هغې په قهوه کې استعمالوي، هغې ته په شربت کې استعمالوي. نو هغې سره د هغې آیرن هم ورته میلاویږي، وایټامین سی او فولیک اسید هم ورته میلاویږي، وینه ورسره تازه جوړیږي. یا هغه مشران چې کومو ته د هاضمې مسلې دي، هغې ته د کمزورتیا مسلې دي او هغې وینې کمې دی، مختلف دوایانې خوري، نو هغې هم که خپل خوراک کې د دې قدرتي څیزونو استعمال کوي نو هغې د وجې نه به د دې وینه هم تازه جوړیږي، صحت به یې هم ښي. او بل د ټولو نه اهم شی په دې کې وایټامین ای دی چې کوم یو انټي اکسیډنټ دی. نو که تاسو خپل سکن د دې صحت ښه غواړئ، خپل سترګو صحت ښه غواړئ، خپل اعصابي صحت ښه غواړئ، نو دا قدرتي څیزونه چې کوم د شنې پتې والا سبزیانې دي، خصوصا که دڼیا ده، که پودینه ده، که هغه ساګونه دي، هغه که تاسو استعمالوئ، که هر قسم ساګ دی، که د شړشم دی او که پالک دی
او که ورخاړې دي هر قسم ته ساګونه دا شنه پتې والا سبزیانې خصوصا دا که تاسو استعمالوئ دې سره تاسو ته ډېرې زیاتې فایدې حاصلېږي. بل څنګه چې ما ذکر وکړو اکثر خلک وایي راته ګیس مسلې مې ډېرې زیاتې دي، خوراک مې لا نه کړی چې بیا مې خېټه پړسېدلې وي او چې خوراک وکړم نو بس خېټه راباندې غټه ودرېږي، بیا ګرځېدل را ګرځېدل نشم کولی، ډرکي ډېر زیات راځي، ګیس مې ډېر زیات جوړېږي. نو که دې ورپسې په خپله قهوه کې لږه شان پودینه یو 2 پتې واچي او دغه وڅکي نو دې به داسې سپکه خېټه ګرځوي چې خېټه به بالکل هواره د ګیس دا مسلې چې کم دی دا به ورته کم نه کم وي انشاءالله. امید لرم انشاءالله چې دا معلومات به تاسو لپاره فایده مند وي او دا ویډیو چې کم دی لایک هم کوي، دا شیر هم کوي او چینل سبسکرایب هم کوي. خپل ډېر خیال ساتئ. الله پامان.